زمونږ د وزیر اعظم په دنیا کې سره پاس او یا کاله عمر تیر کړو، الله ولړ لوی مهارت ورکړی دی. نو یو څو میاشتې مخکې ویل ولکه زنا کې د لباس ډېر لوی کردار دی. تاسو دا لباس سم کوي، برقې او حجاب واچوئ، په هغې باندې چغې وسورې هغه ته شروع شي دا دې ولې ویلی چې ته دغه کردار دی. حالانکه دا خبرې د محمد رسول الله وسلم دي، دا د الله دي چې مه وځه که وځې نو په جلباب او په برقه کې وځه کور نه. یوه سترګه به دې ښکاري، باقي به ټول وجود پټ ساتي. چې په کور کې دننه مونځ کوې او دا ویښته دې ښکاري او دا قدم دې ښکاري، مونځ په کوټه کې نه کېږي. خو دې انټرنیشنلي کافرانو او د هغې د ایجنټانو د هغې له بله جامه ورکړه. اوس پرون نابروز هغې یو دویمه خبره وکړه چې انګلیش میډیم کم تعلیم پاکستان ته راغی، وایي هغې زموږ نه خپل اسلامي کلچر ختم کړ او موږ ته د یهودیانو تهذیب را دننه کړ. په پبلک سکولونو کې څه شته نه چې ګنې هغې له څه بل مخلوق راغلی او ستا بچو ته به سبق وایي. خو هغوی دا ترتیب شروع کړی چې هلک او جنۍ به یو ځای ناستي، هلک او جنۍ به په پینټ پتلون کې راځي، هلک او جنۍ به ازادي کې چکرې لګوي، که دلته اوسېږي که هلته اوسېږي. دا د قرآن او د حدیثو دا ټولو خبرو باندې خپې کېښودل او یو مخلوط تعلیم دنیا ته پیش کول، دا یو خطرناک سبب دی د زناکارۍ او د بدکارۍ دپاره. موږ مسلمانانی زموږ په پاکستان کې هغه حالات وشو، قسم په الله چې دا ظلمونه په عالمي دنیا کې نه دي شوي. د 7 کالو ماشومه به یې چا به ورسه زنا کړي بیا به یې وجلي، د 4 کالو ماشومه به یې زناکاري به ورسه کړي بیا به یې وجلي، د 9 کالو ماشوم هلک به یا ماشومه جنۍ بدکاري به یې ورسه کړي بیا به یې لاله کړي. د دې لوی سبب دا دی چې یو خو کم اسلامي حدود دي، چې یو خو د آخرت سزا ده چې الله یې اور ته اچوي او خطرناک اور یې ولې تیار کړی دی. خو یو دویمه سزا قرآن او حدیث مقرر کړې ده چې کوم سړي واده نه یې کړی او زنا وکړي، 100 کوړې ورکړي او یو کال لپاره د ملک نه وشړئ، د ملک نه به یې شړئ. او که نه شادي شده سړی او زنا یې وکړه نو بیا الله او رسول موږ ته ویلي دي چې دنه په کاڼو سه وباسئ، په کاڼو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې سه ایستله په کاڼو باندې. دا ډېره خطرناکه معامله ده.